د اسلامي امارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا ډېر بد خبر اعلان شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کو چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو او مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسلا خروټې د چهارشنبې په ورځ د زمري 18 ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې تیر یوه کال کې له بېلابېلو هیوادونو څخه د مړو شویو افغانانو جسدونه افغانستان ته لیږدول شوي دي. همدارنګه نوموړی وایي په دې یوه کال کې شاوخوا 3000 افغانان د پاکستان او 1000 تنه نور د ایران له زندانونو خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. نوموړي دغه خبرې داسې مهال کې کړي دي چې لا هم د پاکستان او ایران په زندانونو کې ډېره شمېر افغانان بندیان دي. دغه وزارت زیاتوي چې د تیر یوه کال په موده کې له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه شاوخوا 952,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. خو 7 میلیونه افغان کډوال په کوربه هیوادونو او 3 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي چې د ژوندانه سختې تیروي. د کډوالو چارو وزارت پر داسې مهال په افغانستان کې 19,000 کسانو ته د کاري زمینو برابرولو خبره کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان په افغانستان کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په پاکستان او ایران کې او اروپایي هیوادونو ته د تللو په نیت شپې او ورځې تیروي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو او مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې